د هرات د 1500 کال پخوا وخت نامتو انځورګر کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ په هنر کې داسې نوښتونه وکړل چې د هند او ایران په شمول د اسلامي ختیځ د ګڼو سیمو په هنر باندې ژور اثر وکاوه. د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کمال الدین بهزاد په ژوند، هنري اغیزو او د هغه د هنر په ځانګړنو خبرې کوي. استاد کمال الدین بهزاد د افغانستان د تاریخ په ډیرو لویو شخصیتونو کې راځي او یوازې افغانستان د دنه متاثر نه دی بلکې د دنه ټول شرق متاثر شوی دی او حتی غرب ته هم وړاندې رسیدلی دي. د 15مې پیړۍ د اواخرو او د 14مې پیړۍ د پیل نقاش، خطاط او هنرمند دی. په 1450 کال کې میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی دی او په 1535 کال کې په تبریز کې مړ شوی دی. د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دربار ته راغلی دی. په ماشومتوب کې یتیم پاتې شوی دی او بهزاد او استاد روح الله میرک نقاش د روزلې دی او د سره بیا د امیر علی شیر نوایی دربار ته تللی دی چې نوایی وزیر وو او نوایی د یغه پاچا ته معرفي کړی دی. نوایی د سلطان حسین وزیر وو او ډیر مهم شخصیت وو. په هرات کې د هنرونو او ادب پالنه کوله، نقاشان ساتل، کتابتونونه درلودل. په ټول امپراتورۍ کې کتابتونونه جوړول، مسجدونه جوړول، مدرسې جوړولې. نو ډیر مهم کار یې کړی دی د 15مې پیړۍ په فرهنګي وده کې. همدغه زمانې ته په تاریخ کې د هرات رنسانس هم وایي یا تیموري رنسانس. او ځکه ورته وایي چې هنرونو ته پکې توجه ډیره کېده. رنسانس هغه دوره ده چې په غرب کې د منځنیو پیړیو نه وروسته په یو دم هنرونو ته، علم ته، پوهې ته، سیاست ته توجه وشوله. دا ټول د تهجر د حالت نه راووتل او ډیره پراخه وده یې وکړه په ټوله اروپا کې. همدغسې زمونږ په سیمه کې د غزنویانو د دورې نه وروسته سلجوقیان راغلل او سلجوقیانو پسې وضع ګډه وډه شوله. اخوا دېخوا قومونه په وړو وړو ساحو کې د حکومت خاوندانو او له همدې امله هغه وده چې د غزنویانو په وخت کې فرهنګ او ادب کړې وه او د سلجوقیانو په وخت کې یو څه دوام ومونده، د نورو پاچایانو په وخت کې بیا کم شو او بالاخره په 9مه قمري پیړۍ کې یا په 14مه میلادي پیړۍ کې چنګیز خان راغی او د ځمکه د خاورو سره خاورې کړله. هر څه د تمدن نښې چې پکې وي هغه یې له منځه یې وړلې او حتی په ځمکو کې مالګې وشیندلې چې بیرته د کار وړ نه شي. هرات چې یو وخت کې ډېر لوی او د عظمت ډک ښار و، دې حالت ته ورسېده چې انسانانو به یوې کش کولې ځکه چې غوین اواسونه نه پیدا کېدل. نو دغسې یو حالت ته دا سیمه راورسوله. د هغه نه وروسته کله چې تیمور قدرت ته ورسېده او یوه لویه امپراتوري دلته جوړه کړله، نو د مغولو اولاده له دې تمدن سره اشنا شوي وه، اسلام یې منلی و او دلته تر یوه حده ریښې پیدا کړې وي. بیا د تیمور نه وروسته چې په زامنو کې اختلافات را پیدا شول، بالاخره شاهرخ میرزا د هرات پاچا شو او د شاهرخ میرزا سره د هغه میرمن ګوهرشاد بیګم چې یوه ډیره هوښیاره ښځه وه، فرهنګ دوسته ښځه وه، د فرهنګ په وده کې ډیر زیات کار وکړ. نو دا هغه وخت دی چې له سره په سیمه کې فرهنګ، ادب، نقاشي، د هنر ټول اړخونه وده کوي. کتابتونونه جوړیږي، مسجدونه له سره جوړیږي، مسافرخانې له سره جوړیږي، د هیواد نظام له سره جوړیږي، دولتي نظام له سره جوړیږي. دغه خوشنویسي ته هم په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده. خوشنویسي ته په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده ځکه چې کتابتونونه جوړېدل او کتابونه لیکل کېدل. نو د دغه د خاطره د سلطان حسین بایقرا دورې ته او د هغې نه مخکې د شاهرخ دورې ته د تیموري رنسانس نوم ورکړل شوی دی. یعنی دلته هم په یو ډول باندې هنرونه بیرته راژوندي شول. د بهزاد اهمیت یوازې د په خپل شخصي هنر کې نه دی. د امیر علی شیر نوایی خطاط او نقاش و، بیا هغه سلطان حسین ته راواسته او دلته د کتابخانې مشر شو. نو د کتابخانې د مشر په حیث باندې د وکړی شول چې د هرات په نقاشۍ باندې خپل اغیز ټینګ کړي. که موږ د دغه وخت هنر ته وګورو، د بهزاد د هنر نوښت په دې کې دی چې د پخواني نقاشۍ په نسبت د ډیر د انځور شوو کسانو، خصوصا د انځور شوي طبیعت واقعیت ګرایۍ ته ډیر زیات تمایل لري. د ژوند عادي صحنې انځوروي او په دې کې د خلکو حرکات او سکنات ډیر ښه انځوروي.
یعنی سړی فکر کوي چې طبیعت طبیعي حالت ته نږدې انځور کوي. هغه کاږه واږه انځورونه چې پخوا رایج وو هغه اوس یو څه انسجام مومي. بل زموږ د سیمې په هنر کې نقاشۍ کې یو ډیره مهمه خبره دا و چې هغه کوم موضوع به چې مهمه و، کوم شخصیت به چې مهم و، هغه به د نقاشۍ په منځ کې راته او نور به ورسره ګډ وډ صحنې جوړېدلې او داسې یو بې انسجامه انځور به یې جوړاوه. د بهزاد په نقاشۍ کې هغه اصلي شخصیت چې دی هغه لږ څنګ ته راځي. مثلا پاچا دی، د پاچا دپاره یو تخت جوړېږي او په تخت باندې ښوول کېږي، مګر د تابلو څنګ ته راځي او د تابلو په منځ کې نور کرکټرونه چې د نقاشۍ دي هغوی د خپل هویت له مخې د خپل مقام له مخې په تابلو کې ترسیمیږي او یو منسجم ژوند ښکاره کوي. یعنی دا هم هغه د په نقاشۍ کې چې ریالیزم ته کوم تمایل شته په هغه دلالت کوي او البته د هغه هندسي نقاشۍ نه چې په سیمه کې رایج و نه راوځي. د رنسانس دوره هغه دوره ده چې په غرب کې هم د دوه بعدي نقاشۍ نه د درې بعدي او پرسپکتیو نقاشي رامنځته شو، یعنی چې سړی لوړې ژورې نږدې او لرې د دې تفاوت کولی شي. په شرقي نقاشۍ کې دا کار نه کېده، بهزاد هم نه کوي. مثلا یوه ونه ده دا 40 متره لري ولاړه ده او دا 40 متره رامخکې یو سړی ولاړ دی. په دې حالت کې ممکن د دې ونې او د دې سړي ډېر فرق نه وي ځکه چې هغه ونه ډېره لري ده، خو دوی دغه فاصله په نظر کې نه نیسي. مطلب دا دی دغه دریم بود ته اهمیت نه ورکوي. ونه نږدې او سړی لري نو بیا هم ونه او سړی په یو اندازه انځوروي، دغه دریم بود ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بهزاد په اثارو کې که څه هم دریم بود ته اشاره ډیره نه کېږي خو بیا هم یو څه شته دی. بل بهزاد د رنګونو په انتخاب کې یو خصوصیت لري چې د ساړه رنګونه ډیر زیات کاروي. ساړه رنګونه شنو، زمردي، آبي رنګونو ته ویل کېږي او بیا د دې سړو رنګونو د پورته کولو دپاره د یو څه ژوند وربخلو دپاره تاوده رنګونه لکه سره او نارنجي په ډیر ظرافت سره د تابلو په بېلابېلو حصو کې داسې کاروي چې د رنګونو ترمنځ یوه ډیره ښه همغږي پیدا کېږي. د بهزاد د هنر بل ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه د واقعیت سره نږدېوالی دی، د ریالیزم دی چې کوشش کوي چې دغه کلیشه‌ایي ساختارونو نه راووځي، ژوند ته نږدې شي. نو دغه سبک د تیموري هنر په برخه کې په ټولو ساحو کې خپل اهمیت پیدا کوي. د نه یوازې نقاش دی، په نقاشۍ کې تاثیر کوي، په خطاطۍ کې تاثیر کوي، په میناتورۍ کې تاثیر کوي، حتی په کاشیکارۍ کې د هرات د رنسانس د دورې د هرات د 15 پیړۍ کاشي چې اکثره یې آبي او شنورګي رنګونه لري هم د همدغه وخت د بهزاد د فکر سره سم تنظیم شوی دي. نو په ټولو ساحو کې د خپل اغیز لري. صفوي شاهزاده طهماسب چې په هرات کې د خپل دربار استازی و د هغه یو څه موده استاد پاتې کیږي او بیا کله چې د هرات د تیموریانو سلسله انقراض کوي او محمد شیبانی په دوی باندې یو غلبه کوي نو د یو څه موده ورزي د محمد شیبانی سره کار کوي. دغه نقاش کیږي خو هغه سره ډیر نه پاتې کیږي. په ماوراء النهر کې محمد شیبانی یو کیسه چې وای د هغه یو انځور وایسته او د پاچا انځور خوښ نشو، بهزاد خپل دربار وشاړه او انځور په خپل تکمیل کړ. نو بیا د طهماسب د لارې د شاه اسماعیل صفوي دربار ته ورځي. ایران ته ځي. شاه اسماعیل د طهماسب پلار دی او الته د شاه اسماعیل د کتابخانه یا د کارګاه مشر کیږي. دغه مرکز خو په تبریز کې و. نو تبریز کې دی. نو دلته د شاه اسماعیل د کارګاه مشر کیږي او ضمناً د کتابخانه رئیس دی. خصوصا د شاه اسماعیل خو 2 کال ژوند کې د په وخت کې بیا د هغه نو وروسته طهماسب پاچا کیږي او د طهماسب سره 2 کال د پاتې کیږي د کتابخانه د رئیس په حیث باندې. نو ټول خطاطان، نقاشان، خوشنویسان، میناتورکاران د اثر لاندې دي او د ټول ته د استاد حیثیت لري او ټول د نظریات تعقیبوي. نو په تبریز کې واقعا د بهزاد سبک تر هر وخت پخوا ډیر پراخیږي او ډیره وده کوي او ډیر پلویان پیدا کوي. د بهزاد د اثارونه چې موږ ته سره پاتې دي نقاشي اثر یو د سعدي بوستان دی چې په 1408 عیسوي کال کې چې تقریبا 880 شاوخوا راځي قمري د نقاشي کړی دی، یعنی یو څو میناتورکاري پکې ایستلې دي. بیا د شرف الدین علي یزدي ظفرنامه ده چې هغه په 1480 کال کې خطاطي شوې ده. د عطار منطق الطیر دی
چې په 1483 کال کې خطاطي شوی دی. د امیر علي شیر نوایی خمسه ده چې په 1483 کال کې خطاطي شوی دی، او د علي شیر نوایی خمسه په 1415 کال کې 890 کې خطاطي شوی ده. د امیر خسرو دهلوي خمسه هم په 1480 کال کې خطاطي شوی ده. نو د خطاطي د برخه د کناغه میناتوري د برخه ده. خطاطي بل چا کړی مګر میناتوري د کړی ده. او بیا دوه واره د نظامی خمسه د نقاشي کړی ده چې یو واره په 1442 کې او په 1492 کې. تیمورنامه هم د خطاطي کړی ده چې دا کتاب و چې همایون کله چې وتښتېد لزان سره یې ویوړ. نو همایون دی بابر زوی بابر هم د همدغه مکتب نه متاثر شوی و، د بیزاد د اثر نه متاثر و. او کله چې په هندوستان کې مغولو امپراتوري ټینګه کړله نو د افغانستان د غرب نه او د فارس نه نقاشان راوستل، او همدغه د بیزاد مکتب په هندوستان کې هم رایج شو چې دلته ډیر زیات هنري اثار رامنځته شوي دي. دا ټول د بهزاد د اثر لاندې دي. د بهزاد اثار په غرب کې یوازې په 20مه پیړۍ کې پیژندل شوي دي. مخکې ورسره خلکو دومره ډېره آشنایي نه درلودله، مګر په 20مه پیړۍ کې هم د اثارو د غرب په هنر باندې په غیر مستقیم ډول یو څه اغېز ښندلی دی، او دغه د سړو رنګونو او د تودو رنګونو امتزاج یو شمېر نقاشانو په غرب کې هم له بهزاد اخیستی دی. استاد منله کله چې موږ بهزاد یادوو نو په نقاشۍ کې مینیاتور را یادېږي، او مینیاتور معمولا چې به وینو په پخوا زمانو کې یا د بهزاد په وخت کې تاسو مثالونه ورکړل په کتابونو په پاڼو کې په حاشیه کې د کتاب یا د کتاب په یوه برخه کې، یعنی د یو قسم کوچني رسمونه دي، واړه رسمونه دي. د مینیاتور په حصه کې دغه تصور شته. خو بیا په اوسنۍ زمانه کې اته په د اوسنۍ کابل کې ما انځورګران لیدلی دي وای ما مینیاتور کار کړی دی. بیا لغونه فرقي، یعنی د مینیاتور د رسامۍ مختلف کسان مختلف تعبیرونه کوي، او بل مینیاتور کلمه خو شرقي کلمه نه ده، هغه هم اروپایي کلمه ده، یعنی اروپایانو دا کلمه وضع کړې ده. یغوی ولې وضع کړې ده؟ مینیاتور اروپایي کلمه ده، د لاتین نه راغلې ده، د واړه په معنا ده، یعنی هغه واړه انځورونه چې د کتاب د ښکلولو لپاره کارول کیږي. زمونږ خلکو دې ته نګارګري ویله. مینیاتور ځکه ورته وایي چې په ډیر دقیق ډول باندې او په ډیر نازک ډول باندې د کتاب وړې ساحې په انځورونو باندې ښکلي کیږي او رنګول کیږي، چې همدغه اوسنۍ مینیاتوري هم چې ورته وایي د دې د خاطر ورته مینیاتوري وایي چې له یوې خوا د لیک سره ارتباط لري، په دې کې حتما یو خط شته دی، یو لیکنه شته دی، او د لیکنه د رنګونو ترمنځ د ونو د پاڼو ترمنځ یا د شخصیتونو ترمنځ تبلور کوي، راښکاره کیږي، راڅرګندېږي. نو په دې خاطر اوس هم مینیاتور چې موږ ورته وایو هماغه مینیاتوري ده، یعنی په ډیر دقت سره په ډیر ظرافت سره په وړو ساحو کې کار کول دي. مطلب هم دا دی چې ریزهکاري پکې ډیره ده او ختم ورسره وي. او په مینیاتور کې بل مهم ټکی دا دی چې د رنگونو امتزاج لکه د یو عادي نقاشۍ د طبيعي حالت سره نه دی، دلته د رنگونو امتزاج په خپل یو فضا ایجادوي. نو په دې خاطر اوس هم چې موږ مینیاتور کاری ګورو، په هغه کې به تاسو رنگونه وګورئ، په هغه کې به تاسو هندسي اشکال وګورئ، په هغه کې به تاسو ریزهکاری وګورئ، او د وړو ساحو دقیق استعمال به پکې وګورئ. استاد مننه تاسو رنگونو ته اشاره وکړه. په خواني مینیاتوري چې سړی ګوري په دې کې شک نشته چې دا رنگونه پکې یو داسې ترکیب لري چې په سترګو ښه لګیږي، لیدونکی له لیدلو خوند اخلي. تاسو ول چې بهزاد ریالیزم ته یو څه مایل هم وو، خو دغه رنگونه چې بیا دغه شی پکې ډیر نه وي. یو شی ممکن شین نه وي خو دوی شین رنگ ورکي، یو شی ممکن سور نه وي دوی سور رنگ ورکي. څنګه دا تاسو چې وایي مینیاتوري کې رنگونه خاص ترکیب لري، دغه عنصر هم پکې شامل دی؟ دا عنصر پکې شامل دی ځکه چې مینیاتور کار په خپل رنگ ته اهمیت ورکوي. نو چې رنگ په کوم ځای کې وکاریږي، د پاڼې په کوم ځای کې وکاریږي، په څه شکل وکاریږي، هغه خبره ډیره مهمه ده. دوی چې ډیر زیات کاروي، مثلا د بهزاد مکتب کې آبي او شنه رنگونه د صفحې اکثره برخه تشکیلوي، او بیا نو په دې صفحه کې په یو ځای کې مثلا یو څوک ښکاره کوي چې نارنجي کالي اغوستي دي یا سره کالي اغوستي دي. دغه د رنگونو انتخاب د واقعیت د څرګندولو لپاره نه دی، د رنگونو انتخاب په سترګو خلګيږي او د انځور د عمومي بڼې سره ارتباط لري. او بل رنگونه چې دوی انتخابوي، رنگونه یو څه سینن سبا موږ تیز رنگونه ورته وایو، تیزوالی پکې ډیر نه وي، تاوده رنگونه دي کنه، یا تاوده رنگونه دي یا ساړه رنگونه دي. که یو مڼه رسمیږي
نو دومره سره رسمیږي چې بل رنګ پکې نه ځایږي. واقعیت ته ډېر اهمیت نه ورکول کېږي، خو واقعیت سره یو څه نږدې حالتونه کارول کېږي. حتی د بهزاد نه مخکې سپونه چې موږ لرو په هغې کې یو څوک توره جګوي، کېدای شي چې لاس یې هغه بڼه ونه لري لکه په واقعیت کې چې لري.